الحمدلله موږ دې گواہی کوو. زما د والدې سره د الله کتاب دی ویل، د قران کریم ناظره زموږ په کور کې کړو، موږ ماشومان هغه ټیم. او دا غینه بعد چې دې قران ویلې په ناظره، هر کال چې زموږ په مسجد کې د قران کریم درس او دوره به خپل لوی قران به سره غي کېو او را روانه به د قران کریم درس ته به کې ناستله. عقیده د توحید و، د سنتو تابعدار و، خپل بچو نوسوته همیشه د نیکی حکم کړی دی او د ګناه نه منې کړی دي. الحمدلله د دې د نیکی او د دې د دیندارۍ موږ گواہی کوو. ان شاء الله چې څوک یې پیژني ټولو ته پته وختي ما ګلاله ته ویلې مال دا ستا د کور غم نه دی یوازې چې ته خفه یې او جاړې، دا زموږ د ټولې محلې غم دی، دا موږ ټول خفه یو، موږ ټول د دې بچي یو. نو الله رب العالمین دې زموږ دا مورکۍ وبخي، الله رب العالمین دې دا قبر د نور نه ډک کړي، الله دې ورسره اسانه محاسبه وکړي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رسول الله صلى الله عليه وسلم طریقه به دا وه چې د قبر خواته به وعظ کو، وعظ او نصیحت. موږ تاسو روزانه په دې قبرستان تیریږو را تیریږو، نو په دې وجه باندې اکثر خلک خو هغه چې کومه سنت دعا ده هغه هم پاتې شي یا ورله نه ورځي. که چا له نه ورځي پښتو کې دې وایي چې الله تعالی دې څومره مسلمانان مؤمنان وفات دي الله دې وبخي او موږ دې الله تعالی په حالت د اسلام او ایمان کې ورله راولي. ځکه اصلي محلې زموږ همدا دي چې هر څومره په دنیا کې انسان وګرځي خو همدې خاورو له راځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام فرمایي رضی الله تعالی عنهم یو ځل موږ ته د یو قبر خوا کې وعظ او نصیحت کولو. په دې نصیحت کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو داسې یو چوکه وه او په هغې باندې د ځمکه داسې ګروله او موږ ته لګیا او نصیحت یې کوو. داسې نبي علیه السلام په یو فکر کې و. په دغه وخت کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا وعظ فرمایلو په دې قبرستان کې وایي د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې او دا ږیره مبارکې لمده شوه په دې اوښکو باندې. هغې نه بعد وایي دا اوښکې د دې ږیرې مبارکې نه وڅڅېدلې او لاندې د ځمکې لمده کړله. ځکه د انبیاو زړونه هم ډېر پاک یو، خو زموږ خبرې چې هسې بس تش تقریر او خبرې وکړو خلک یې واوري او بس یا رب سلام دوی برناقه وبخي. دا دعا موږ یاده کړې ده. صحابه کرام هم دا نه دي ویلي چې الله موږ برناقه وبخه، دا به ویل چې اعمال به کول او یا الله رحم را باندې وکړه. دا رحم خو به ترې غواړو خو د عمل نه به ځان موږ او تاسو نه سستو، د خپل وس مطابق به انسان عمل کوي. فاتقوا الله ما استطعتم. الله قرآن کې فرمایي دومره د الله نه ویرېږه، تقوا اختیار کړه څومره چې ستا په وس کې ده. د خپل وس مطابق موږ تاسو په دین باندې عمل او په تقوا کې مکلف او کړی یو الله تعالی. نو په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي د قبر ته اشاره وکړله چې دا موږ تاسو ته هسې د خاورو یو ډېری ښکاري. وایي د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ملګرو لمثل هذا فاعدوا، دې ځای له تیاری وکړئ. وایي دې ځای لپاره ځان تیار کړئ چې دلته کله موږ تاسو ځان له پرېږدي او دا خلک رانه روان شي چې دلته موږ سره څه معامله کېږي. د مکې د مشرکانو دا نظریه وه، قرآن کریم کې بار بار ذکر ده او د مخکنو پیغمبرانو کې چې کوم کافر قومونه او د هغوی خبره الله قرآن کې بار بار ذکر کړې. هغې به دا ویل چې انسان خاورو شو، خبره ختمه ده، دوباره ژوند او آخرت ته او قیامت ته او جنت او جهنم دا نشته دی حساب کتاب. قرآن کریم کې ځای په ځای الله تعالی په هغوی باندې حکمونه کوي. دا ستاسو خبره باطله ده، دا د کفر عقیده ده چې یو انسان دوباره ژوند نه مني، بعث بعد الموت نه مني. دیو جن دا قرآن کریم چې څنګه سوره بقره شروع شي او د متقینو صفات ذکر کیږي، په هغې کې اخري صفت څه دی؟ وبالآخرة هم یوقنون. دا مؤمنان په آخرت یقین کوي، خیال نه چې یاره کیدی شي که د قیامت باره کې ول انسان کافر کېږي په دې نعوذ بالله. دا به یقین کوي چې او بالکل دا قیامت حق دی او یقینا راتلونکی دی. اوس که انسان یې مني که نه مني خدا را روان دی، که د ده په سمج کې راځي او عقل کې او که نه راځي خو قیامت حق دی. د دې مثال د پوهې دپاره هغه دا دی، یو ماشوم دی او د مور په خېټه کې دی، رحم کې دی. دې ماشوم ته ته په دغه وخت کې ووایه که بالفرض په دې ښه بد پوهېږي ته ورته ووایه چې یو څو میاشتې بعد به ته یو دنیا ته ځې، ډېر غټ جهان دی، هلته چې دی اسمانونه دي او ځمکه ده او یو لوی جهان دی او په هغې کې د موسمونه بدلېږي، په هغې کې دریابونه دي او سیندونه دي او سمندري دي او هواګانې دي او دا دی او دا دی. نو د هغه ماشوم په دې د مور په دې رحم کې چې دا کوم ماشوم دی د هغه ذهن کې دا نه راځي چې ټوله دنیا خو همدا ده، دا زما د مور چې کوم رحم دی. نو د هغه په دې سمج کې نه راتللو معنا خو دا نه ده چې دنیا نشته، دنیا شته، یو څو میاشتې بعد ورته بیا ارام شي ویې ویني حقیقت.
نو څنګه چې دغه ماشوم دا نه مانی چې یو لوی جهان شته او حقیقت کې شته، نو که په دې جهان کې اوس موږ یو انسان یې نه مني خو آخرت شته دی، حقیقت دی دا. سورة یاسین الحمدلله ډېر ملګري وایي، زموږ خویندو او میندو ته مې یادي، زنانې هم وایي اکثر سار کې، هغې کې الله رب العالمین د دې کافرو دا اعتراض ذکر کړی دی او بې جواب الله رب العالمین کړی دی چې مشرکانو به نبي علیه السلام ته ویلي چې من یحیي العظام وهي رمیم، دا اډوکي به څوک را ژوندي کړي چې دا خو به زرې زرې شوي دلته نو خاورې شوي دي، اډوکي زرې زرې دي، او ته موږ ته دا دعوت راکړې هر وخت چې ګوره ځان تیار کړي او قیامت ته را روان دی او آخرت ته را روان دی. الله رب العالمین بیا ورپسې جواب کوي په دې ورپسې آیت کې، قل یحییها الذي انشأها اول مره، ورته ووایه زما نبي دا زرې زرې اډوکي دا چې زره زره شوي او خاوره ترې جوړه شوې ده، هغه ذات په پکې ژوند واچوي چې هغه اول ځل یې پکې روح اچولی او دا انسان یې جوړ کړی. انسان خو یو د اوبو یو څاڅکی یو نطفه وه. د میډیکل ساینس تحقیق دا دی چې کله انسان نطفه خارجه کړي د میلاد په وخت کې دې کې تقریبا 1 کروڑ 20 لاکھ خلیې وي، 1 کروڑ 20 لکه په دې کې چینجې وته وي، خلیې وته وي، صرف دا یو خلیه چې رحم ته ورسېږي نه ماشین جوړ نور ضایع شي، صرف د یوې نه. الله رب العالمین دومره قادر ذات دی چې د 1 کروڑ 20 لاکھ خلیو کې صرف یوه خلیه رحم ته ورسېده نو دینه ماشوم جوړ شي، تیاروي الله رب العالمین. سبحان الله. ځکه خو الله رب العالمین چې کله دا سورت مؤمنون کې د انسان د خلقت ذکر کوي چې ګوره نطفه وي، بیا علقه شوي، بیا مضغه شوي، بیا الله درکې روح واچو، بیا پیدا شوي، الله رب العالمین هلته دا تدریج چې ذکر کوي بیا څه فرمایي؟ وایي فتبارک الله احسن الخالقین، برکتونه والا دی الله چې څه ښایسته پیدا کوونکی ذات دی چې د یو مړي اوبو نه ده مړه ده دا اوبه، د هغې نه الله رب العالمین خپل انسان تیار. هغه رب په دې قادر دی چې زموږ سیمپل نه و پیدا یې کړو، نو اوس خو د لا سیمپل هم شته نو ته وایې چې دا خاورې شي بیا به څه کېږي؟ د سیمپل نه د الله نشي پیدا کولی. نو زما محترم ورونو دغه ځای دپاره تیاری پکار دی. ابو هریره رضی الله عنه هغه وایي وفات کېده نو ژړلې، نو ملګرو ورته ولې ژاړئ؟ ملګرو پسې خفه یې، کور بچو ښځه پسې خفه یې، د دنیا د نعمتونو پسې ویل نه دا خو په انسان هسې خامخا یو ځل پرېږدي، که هر څومره ورسره مینه وکړي او هر څومره د دوی خدمت وکړي خو یو ځل به د دوی نه جدا کېږي، دا خو یو حقیقت دی. و صرف په دې جاړمه چې د دنیا یو دستور دی او هغه دا دی چې انسان کله په سفر ځي نو د هغې مطابق ځان سره توخه اخلي. نو زما سفر ډېر اوږد دی او توخه را سره نشته دی. دا صحابي دی ښه د نبي علیه السلام شاګرد دی، هغه لګی دی ژاړي خپل آخرت یې سفر ته غمجن دی او پریشانه دی، څه به کوم توخه نشته او سفر ډېر اوږد دی. او که موږ ته چا ویل مړه وی را کاږو به ورسره ګور به ورسره لا ورسره ومخلو. سبحان الله. زموږ یو ملګری هغه خبره کوي کېدای شي دلته راغلی مې امې صاحب زموږ ګاونډي و مخکې هغه ویل یو ځل شروع ته مال یو ګاک راغی ما ورته د آخرت او قیامت او د آخرت دا خبرې شروع کړې ورته چې یاره بور شوم په دې خبرو باندې. اوس چې چاته د آخرت او قیامت خبرې کوي بور شوم مغزو باندې بوج راغی. هلکه ته که بور کېږي که نه بور کېږي دا حقیقت دی. عجیبه ده د دنیا د انګا او بنګا قیسې کو په هغې نه بور کېږو. دې سره خو ایمان جوړېږي، دې سره خو مؤمن ایله هغه چارج شي، ایمان یې چارج شي، د قیامت او د آخرت او جنت او جهنم دا خبرې چې اوري. موږ سره مدرسه کې یو طالب علم ډېره تقوا پکې وه، اوس هم الحمدلله ډېر پرهېزګار انسان دی، الله دې ورته استقامت ورکړي. هغه به دې طلباو ملګرو ته ویلي و یاره تاسو خو علم هسې کوئ دا کتابونه ګورئ، وایي دې مشکات کې دا د جنت او جهنم بابونه ډېر ګورئ، وایي دې سره لږ انسان هغه غفلت ختم شي او لږ د آخرت دپاره لږ فکر پیدا شي. دا وایي ډېر زیات ګورئ. د الله نبي صلی الله علیه وسلم به هم فرمایلی چې د ټولو نه لوی خطرناک ځای چې هغه جهنم دی او هغې نه تېښته پکار ده او هغه تښتېدونکی ترې وده دی قلارې خوبونه کوي. هلکه تېښته په ویښه کېږي په خوبونو نه کېږي. او د ټولو نه ښایسته ځای جنت دی چې انسان یې شوق وکړي چې ورشي وایي هغه ورتلونکی چې پکار ده چې منډه ووایي ځان ورو هم وایي وده دی وایي دا په خوبونو نه کېږي چې هر وخت به موږ وده یو غافله به یو بس په دې خپلو غفلتونو کې به ورننوتي یو. زما محترم ورونو څه ناسه عمل او دا دین خو ګران نه دی، ډېر اسان دین دی. فرایض وګوره الله رب العالمین چې موږ باندې کوم مقرر کړي څومره اسان دي. دا 5 وخته لمونځ چې الله مقرر کړی دې کې څومره منځ کې ګیپ دی، څومره فاصله ده، څومره په اسانۍ ادا کېږي، هغې ته هم زموږ ملا ماته ده. دا زکات په غریب او په مسکین او فقیر اړو شته نه، او چې په چا فرض شي هغه باندې په کال کې یو ځل دی او هغه هم په 100 کې 2.5 روپۍ په 1 لاک کې 2.5 کال بعد. دومره یو اسان عمل دی. دې ته هم ډېر خلک هیلې والي ګوري، فاني ورته ګوري دا زکات ورنکړم
الکه الله رب العالمین باندې دونه نعمت کو چې تم دومره شوي چې زکات ورکي او ته پر دې حق لګې په څه طریقه باندې خو یو طریقه بل طریقه د ځان ناړې دي کې د کونډې حق دی تاسو سره دي کې تاسو سره د یتیم حق دی دي کې د غریب او د مسکین حق دی تاسو سره دا پر دې مال دی دې ته چلونه مو جوړو د الله بنده دا ورکا چې مال دی پاک شي صفا شي زکات څه زکات کې معنا پاکوالی ده دا چې لري کې نو مال به پاک پاتې شي تخیر دی دا لري کې دا ختم هغه ته مونږ باندې جوړو یخنی را باندې راشي چو هو دا بلکه دومره لکه روپۍ زکات دی په دومره لکه روپۍ بلکه زه ورکوم په دې خو ګاډی کېږي هلکه دا دومره لکه ته ګورې او دا دومره کروړه چې الله درکړي دې ته نه ګوري د الله نعمتونه در باندې شوي دې ته نه ګوري زمونږ زما محترم ورونه هغه آسان دین دی هغې ته هم زمونږ ملا ماته ده زمونږ مزاجونه هغې ته هم برابر نه دي چې په صحیح طریقه عمل وکړو په هغې باندې دغه رنګه خفه کېږو به نه که زمونږ حج دی که زمونږ عمرې دي هغه هم نمایش نوم نمایش شهرت چې بس خلک راته وایي چې دا خو حاجي صاحب دی او د حج نه راغی زما محترم ورونو دا ټول اعمال دي کې اخلاص ضروري دی اخلاص صرف او صرف د الله رب العالمین دپاره د رب العالمین د رضا دپاره که یو انسان علم کې په دې علم کې به هم د اخلاص کوي چې دا زه د چا دپاره حاصلوم او زما مقصد د دې علم څه دی امام الشعبي رحمت الله علیه او تابعي تېر شوی دی امام عامر الشعبي رحمه الله د ده به شاګردان ډېر زیات راتله او حدیث به یې زده کول نو دا ګڼه وایي دومره ډېره شوه د ده چې کوم مسجد کې د درس کوي دا به ډک شو نو بیا به دا کسان دروازو کې ودرېده شاګردان او چاته به چې دروازه کې وي ځای میلاو نه شو نو د کڼکو کې به ورته ولاړو او هغې کې به یې دغه لیکل د حدیث به یې د ده نه لیکل نو مېلمانه یې راغلي چې زه شیخ صاحب درس نه فارغ شي ملاقات به وکړو چې دا ګڼه یې ولیدله نو انتظار کوو بهر چې کله درس ختم شو شاګردان خواره شو هغوی چې ورله راغی وایي چې دا خو ماشاءالله دومره ګڼه دومره ډېر شاګردان دا ټول مسجد هم ډک و په دروازو او په دې کڼکو کې خواوشا کسان ولاړو درته او لیکل یې کول هغه ورته وخندلې ویلې دا دومره ډېره ګڼه کې به الله رب العالمین یو څو کسان منتخب کړي هغه کسان چې کې اخلاص دې وجې نه تاسو وګورئ زما محترم ورونو نو هر کال دې مدرسو نه په زرګونو ملګري فارغ شي الله دې ټول په دین کې استعمال کړي ګوره یو څو کسان پکې قبول شي چې بس درس تدریس سره واسطه یې بیا او خلکو ته خیر رسیږي او دعوت کوي او دغه رنګه د جمعې خطبه کوي او دا اکثر بیا څه په یو طرف په بل طرف مصروف شي زما محترم ورونو اخلاص ډېر ضروري شي اخلاص الله رب العالمین ته عاجزي الله نه غوښتل چې الله دا دونه خواري مې وکړه ما اوس په خپل دین کې استعمال کړه خپل وس مطابق چې زما څومره وس کېږي الله دې کې مې استعمال کړه او بیا رانه قبول کړه الله هر عمل کې دا پکار ده دې وجه نه عبدالله ابن عمر یو ځل یې وکتل پخوا به دا اوس خو دا حج چې دی ډېر اسان شوی سهولتونه دي او ویلچیرو کې دا بوډاګان او دا ضعیفان یې کېنولي که نه پخوا به ولې په دې دغه باندې دا په دې اوښان ولا کجاوې جوړې کړې وې دا کم ضعیفان به چې و مسافر به هم راتله ټول سره به د اوښانو کجاوې که روغ به مو خو په د اوښانو به راتله نو دې حج کې ډېره ګڼه وه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما عادت دا دا د نبي علیه السلام هغه صحابي دی چې دا به هر کال حج لګوي شوق یې ډېر زیات د حرم سره الله دې موږ هم بار بار بوځي یو ښایسته ځای دی په مخ د ځمکه د دې نه مبارکه ځمکه نشته نو وایي چې دې دغه ته یې وکتل دې دومره ګڼې ته چې د دنیا مختلفو ځایونو نه دا دومره خلک راغلي او دا کجاوي دي او دا اوښان نو هغه وویل چېرې دا دومره ډېر خلک راغلي خو په دې کې به ډېرو لږو کسانو دا حج قبول شي او اکثر کسان به داسې چې هغه به پته نه لګي په کومو نیتونو باندې راغلي دا خبرې به دا بدګماني نه وه دا صحابه به دا نصیحت دې لپاره کوو چې د ملګرو ذهنسازي وشي ذهنسازي څخه به درس کوو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به درس کوو په دې مینا کې حاجیانو ملګرو ته او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به هم درس او نصیحت کوو د حج په موقع زموږ په شان نجونې نه چې بس لاړ شه او راشه هلته به درسونو ته کېناسته علماو ته به کېناسته تپوسونه به یې کول ځان سره به علم راوړلو هغه حج نه به هم دومره غټه فایده اخیستله خپل وخت به یې نه ضایع کولو یو ځلې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو شاګرد هغه فرمایي وایي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د سورة بقرې درس کوو په مینا کې حاجیانو سورة بقرې تفسیر یې کوو او تاسو ته پته ده چې د الله د نبي د تره زوی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او بل وخت د الله نبي دعا کړې وه چې یا الله دله په قرآن کې پوهه ورکړي چې د الله نبي چاته دا دعا وکړي چې یا الله دې په قرآن پوهېږي دا به څومره په قرآن پوهېږي نو ته چې کله د قرآن دا تفسیر کوو د سورة بقره کې د یهودو دا بحث ډېر شوی دی او د یهودو دا قباحتونه پکې ذکر دي او په هغې ردونه دي دې لپاره چې د ځان نه دا خبایث وباسي نو هغه شاګرد یې قسم وکړو چې په الله مې دې قسم وي که دې درس ته یهودیان ناست ته ایمان به یې راوړی وی دومره ښایسته درس یې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وکړل مقصد دا دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی به یو موقع نه ضایع کوله ملګري به یو ځای کې راجمع شو به درس به یې شروع کړو خبره به یې شروع کړه بیان به یې شروع کړو اوس که دلته اوس مثلا موږ ناست یو خو درې به هلته ناست یو په مقبره کې پنځه به دلته نه خپل ګپونه به هم لګولې خو زه یو ملګری خبره شروع کړي زما په شان یو ادنا طالب علم ودرېږي خبره وکړي یو بل عالم زموږ یو استاد راشي هغه خبره شروع کړي دومره چې زموږ هغه وخت لږ قیمتي شي او لږه
د دې خپل قبر او آخرت طرف ته فکرمن شو مونږ غفلت ختم شي د دې جمعې د خطبې هم دا غرض چې د الله نبی فرمایي وختي لاړ شئ وګورئ کوشش وکړئ چې اول صف ته ځان ورسوئ مقصد دا ټول هفته موږ د دنیا کې منډې ترړې او فکرونه د دنیا ټول کم از کم دومره چې یو خبره په دې جمعې خطبه کې واوري کېدای شي ستا اصلاح وشي په مونږ کې به یو کمی هغې نه به توبه وباسو یا به خپل کمي ته متوجه شو د ځان د اصلاح فکر به وکړو یا کېدای شي داسې یو عمل یې د نیکۍ چې مونږ یې ښه کولی شو خو توجه هم ورته نشته هغه به ذکر شي په خطبه کې هغې کې به مونږ ځان تکړه توجه به ورته پیدا شي هغه نیک عمل کې به بیا مونږ ځان استعمالو دا غرض زما محترم ورونه د وعظ او نصیحت دا غرض ځکه د الله نبی ته قرآن کریم کې الله رب العالمین امر کوي فذکر ای زما نبی نصیحت په هر وخت کې بیان کوه وعظ کوه فذکر ان نفعت الذکرى یقینا دا ستا نصیحت کول ستاسو دا وعظ کول دا خامخا فایده ورکوي چې څوک محتاج طلبګار د حق هغه ته ډېره فایده ورکوي دا او تاسو ته هم ډېر داسې ملګري معلوم ما ته معلوم دي څه دنیا نه لاړ او څه شته چې صرف په یو درس په یو بیان د هغوی ټول ژوند بدل شوی دی الله رب العالمین پوره زندګي د هغې بدله کړې یو ملګری چې دنیا کې اوس نشته نوم به هم نه اخلم اکثر ملګري پیژني الله دې قبر د نور نه ډک چې د هغه ژوند ډېر د غفلتونو او د جرمونو نه ډک ما به د قرآن کریم درس چې وکړو ماسخوتن کې نو د هلکان به راغه دې ته به مې لفظي ترجمه کوله دا ملګری راغی داسې لرې غوندې په دې مسجد کې چې مونځ یې وکړلو زما درس له نه راغلی مونځ له راغی خو صرف ما دې ماشومانو ته په دې درس کې داسې وعظ او نصیحت خبره کوله او داسې لرې نه غوږ نیولی او دا سر یې ښکته کړی یو شپه راغی بله شپه راغی بله شپه اخر درېیمه یا څلورمه شپه زما خواته رانږدې شو یو څو خبرو تپوسونه یې وکړل هغه الله رب العالمین د هغه د ژوند د بدلېدو سبب وګرځو مخکني زندګي بالکل بدله شوه چا راته لا پکې هم ویل یو ملګری هغه مفاد دی الله دې وبخي چې ګوره دا سړی خو ډېر ګډوډ دی ستا خواته رانږدې کېږي څه نقصان درنه کړي مالیاره انشاءالله موږ په دې کې خیر لیدلی دی په مخکني ژوند ستومانه دی خفه دی په خپل مخکې ژوند باندې چې هسې کړي الحمدلله هغه انسان د هغې ګواهان موجود دي ما ته یې ګواهي کړې چې د شپې په تهجدو کې به یې ټوله شپه ژړلې الله رب العالمین تاسو طارق جمیل صاحب بیان اورېدلی دی هغه د جنید جمشید کیسه چې کوي چې جنید جمشید یو هغه ژوند و چې هغه ګانې به یې ویلې او مخکې وروسته به جینکو فوجونه روان وو خپل خاص کسان یې او یو عجیبه ژوند و د ظاهره که موږ ته ډېر ښایسته ژوند ښکاري که چې دا خو کې نه ډېر مزو کې دی دننه زړه پریشان وي قسم په الله دا فلمي اکټران او دا د دې دنیا خلک دا دونه پریشان چې نږدې ورشي روحاني سکون نه د دنیا هر شی دوی ته موجود وي خو دننه دا روح چې دی بېله غذا ده زما محترم اخر هغه نوجوان هغه جنید جمشید توبه وکړه طارق جمیل صاحب یو بیان کې وایي تاسو خو د ده ګانې اورېدلي او په الله مې د قسم چې ما په سجدو کې د ده سلګۍ اورېدلي چې په سجده به د شپې پرېوته زما سره یو ځای ما سره سفر شوي او ده به وایي سلګۍ والي په سجدو کې الله رب العالمین ما محترم ورونو ګوره کله کله داسې کېږي ته به یو خبره ډېره معمولي ګڼئ دا زموږ بعضې ملګري چې د قرآن درس کېږي مسجد کې یا یو نصیحت او وعظ کېږي بس ملګري ټول ځان ماړه ګڼي روان شي ځان محتاج نه ګڼي یو عالم خبره به واوري یو بیان به واوري په یو درس کې به کښېنې او هغه یو خبرې سره به الله پاک ستا ټول ژوند بدل کړي یو انقلاب به راشي زما محترم ورونو عمر رضی الله عنه غوندې انسان چې ایمان راوړلو هغه د نبي علیه الصلاة والسلام چې الله ته ولاړ دی مونځ کوي او د قرآن یو څو ایتونه یې واورېده بس د قرآن کریم یو څو ایتونه یې واورېده او د هغې د وجې نه ژوند بدل شي او بیا چې اخره کې د ایمان واقعه راځي چې خور باندې راباندې کړه هغه سورة طه ایتونه یې ولوسته ورته مکمل ژوند یې بدل شي او ایمان یې راوړلو او بیا څومره عظیم انسان ته جوړ شي زمونږ د امت دویم خلیفه دی د پیغمبرانو نه بعد پس د انبیاو نه درجه د ابوبکر صدیق او دویمه د عمر فاروق د رضی الله عنه دومره اوچت انسان ته الله جوړ او دغه رنګه د هغه مشهور عالم او امام فضیل ابن عیاض رحمه الله داغه د قولونه د مفسرین ډېر راوړي د قرآن په تفسیر کې داغه د نصیحتونه دا په دې تفاسیرو کې هم نقلي په احادیثو کې هم دغه بعضې اقوال راځي د محدثین د تشریح لپاره ذکر کوي دا یو ډاکو فضیل ابن عیاض خطرناک ډاکو چې د ده د لاسه به د عربو په صحراونو کې قافلې نه شوې تللې یارېده به چې هغه به لوټ کړي د هغه سره ګروپ دی د غلو او د ډاکوانو ګروپ ورسره دی هغه صرف په یو آیت باندې چې په یو کور په ډاکه باندې ور اوړي ډاکه کوي او په هغه کور کې د قرآن تلاوت کېږي او صرف یو آیت اوري چې الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا مؤمنانو باندې لا هغه وخت نه دی راغلی یعنې اوس هم لا په انتظار دي مؤمنان چې د دوی زړونه د الله نه ویریږي او د قرآن په اورېدو باندې د دوی په زړه کې یره پیدا شي او الله چې کوم حق نازل کړی دا قرآن چې د دې په وجه د دوی په زړونو کې انقلاب راشي نور خوا په عربۍ پوهېده چې څنګه د آیت واورېده د دې دیوال د پاسه لا کور ته وانه وړېدو ډاکې ته دقلته د دیوال د پاسه یې توبه وکړله الله د دیوال د پاسه یې توبه وکړه وایي الله هغه وخت په ما راغو په ما باندې راغو هغه وخت
چې نن نه بعد به زما زړه کې یره راغه او دغه ستا قرآن د آیت مې واورېدي الله زما نوره توبه د خپل اغلا نه د ډاکې نه توبه یوازې دا نه چې بس بیا صرف 5 وخته منځونه کول او ډاکې پرېښود امام د زمانې ته جوړ شو لوی عالم ته جوړ شو علم یې وکړ سفر یې په علم پسې وکړلې او بیا ډېر لوی عالم د هغه نه جوړ شو حیران شي سړی د بعضې دا تاریخونه او دا واقعیت چې وګوري زموږ د امت د اسلافو سړی حیران شي بیا هغه انسان چې هغه ته بیا د ټولې دنیا نه به خلک راتله او د هغه نه به فایده اخیستله علمي فایده داسې یو انسان دی د یو آیت په وجه باندې کله کله داسې وي زما محترم ورونو د یوې خبرې په وجه د یو آیت په وجه د یو حدیث په وجه ځکه دا ټول حکمتونه دي علمونه دي دا خزانې دي دا د دې په وجه د انسان هغه مکمل ژوند الله رب العالمین بدل کړي الله رب العالمین پکې انقلاب راولي په شرط د دې چې په موږ کې هغه انابت تواضع په موږ کې عاجزي او ځان محتاج وګڼو دې ته زما محترم ورونو قرآن کریم کې الله رب العالمین په دې سورۃ اعراف کې دا خبره ذکر کړې ده چې زه د خپل آیتونو او د قرآن علم هغه چاله نه ورکوم چې تکبر او لویوالی دی چا چې تکبر یې لویوالی او ځان ورته ډېر غټ ښکاري دا الله پاک د خیر او د علمونو نه محروموي او چې کله انسان ځان عاجزه کړي ځان محتاجه کړي دې انسان ته الله رب العالمین ډېر خیرونه ورکوي زما محترم ډېر کمالات هغه بیا الله رب العالمین ته ورکوي د ده نه بیا امت ته فایده رسېږي زما محترم ورونو په دې بنا زما محترم ورونو دا لږ غوندې ژوند دی زموږ به ډېر ژوند تېر او لږ به پاتې پته نه لګي څومره به پاتې او اوس خو د قیامت علامه ده د الله نبي فرمایلو قیامت ته نږدې به اچانکي مرګونه هغه به شروع شي اچانکي اوس چې ګورې روغ جوړ ملګری به نوجوان ملګری به یو دم به اطلاع راشي فلانې وفات شوی لکه بېګا مونږ سره ناست وو ګپ یې لګوو یا بېګا مونږ فلاني ځای کې ناست وو ګپ هم لګوو وختي را سره مسجد کې بس هغه وفات شو بس یو دم ټیک ورته وشو سر رګې وشلېد ده اوس خو اچانک زما محترم ورونو دا مسلې ډېرې زیاتې شوې دي په دې بنا هر وخت د دې مرګ دپاره ځان تیار ساتل پکار دی د دې نه غفلت نه دی پکار د الله نبي فرمایي وایي که غواړئ چې د دنیا په دې خواهشاتو کې دا مزې راکمې شي نو مرګ ډېر یادوئ چې مرګ یادې نو بیا به هغه بېځایه خواهشات او اوږده اوږده امیدونه به دي نه وي چې اوږده امیدونه دي نه وي بیا به پردی خونه هم نه ورانې بیا به حرامو ته هم زړه نه ښه کوې بس په خپلو حلالو باندې چې هغه کوم محدود دي په هغې به ته صبر کې اکتفا به کوې څه ضرورت دی چې پردی خونې ورانې څه ضرورت دی چې خلکو سره دوکې کوې او دروغ او خیانتونه کوې او په هغې خپل مال پیدا کوې سړه روټۍ باندې به ستا ګزاره کېږي په کور کې به انشاءالله سړه روټۍ خورې او الله ته به انشاءالله شکر ګزاره یې ته چې کله د انسان امیدونه کم شي زموږ امیدونه اوږده شوي دا به کوم بیا به دا کوم بیا به دا کوم هغه هېڅ هم ونه شي او مرګ را شي د هغې نه مخکې زما محترم ورونو دا مختصر ژوند دا لږ ژوند وختي ما خبره وکړله هلته جنازګاه کې دا د الله تعالی امانت دی موږ سره دا ژوند چې الله موږ له راکړی دا د الله امانت دا زموږ بدن دا زموږ مال دا امانت اوسه پورې په موږ کې کومه ګناه ده راځئ نن الله ته توبه وباسو الله تعالی دونه مهربان او رحم والا دی د ټولو نه زیات د الله نبي فرمایي د بنده په توبه الله ډېر خوشحالېږي یو انسان ګناه کړی ده جرمونه یې کړي دي او دې پښېمانه شي الله رب العالمین ته وایي الله زما توبه حدیث کې راځي حدیث قدسي دی الله رب العالمین فرمایي د الله نبي فرمایي الله تعالی فرمایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیا لو بلغت ذنوبک عنان السماء که ستا ګناهونه دومره ډېر شي چې د اسمان دې کنارو ته ورسي او دا ټوله ځمکه ترې ډکه شي او ثم اتیتني بیا ته زما خواله راشي د الله خوا ته ورتلل څه دي په دې خپله کمره کې ځان له ناست یو ځان پسې دروازه بنده کړه توبه وباسه بس او ته ما ته توبه وباسې الله رب العالمین فرمایي غفرت لك ولا ابالي زه به درته هغه ټول ګناهونه وبخم او زما پروا هم نشته او نه رانه څوک تپوس کولی شي زما محترم ورونه الله تعالی په توبه ډېر خوشحالېږي که موږ کې هر قسم ګناه توبه الله رب العالمین ته وباسو او اخري حق د میت هغه دا دی قبر تیار دی د الله نبي فرمایي چې انسان کله هغه دفن شي هغه دپاره دا دعا وغواړئ چې هغې نه اوس تپوس کېږي په دې قبر کې چې الله په خوله یې صحیح جوابونه راولي دا زموږ ترور چې کومه وه الحمدلله موږ د دې ګواهي کوو زما د والدې سره د الله کتاب دی ویلی د قرآن کریم ناظرې زموږ په کور کې کړی موږ ماشومان هغه ټایم او د هغې نه بعد چې دې قرآن ویلی په ناظره هر کال چې زموږ په مسجد کې د قرآن کریم درس او دوره به وه خپل لوی قرآن به ورسره غږ کړو او را روانه به وه د قرآن کریم درس ته به دا کېناستله عقیده یې د توحید وه د سنتو تابعداره وه خپلو بچو نسو ته همیشه د نیکۍ حکم کړی دی او د ګناه نه یې منې کړي دي الحمدلله د دې د نیکۍ او د دې د دیندارۍ موږ ګواهي کوو انشاءالله چې څوک یې پېژني ټولو ته پته وي وختي ما ګلاله ته ویلې ما دا ستا د کور غم نه دی یوازې چې ته خفه یې او جاړې دا زموږ د ټولې محلې غم دی دا موږ ټول خفه یو موږ ټول د دې بچي یو نو الله رب العالمین دې زموږ دا مورکۍ وبخي الله رب العالمین دې دا قبر د نور نه ډک کړي الله دې ورسره اسانه محاسبه وکړي راځئ چې دعا ورله وغواړو